یوې ښځې چې د خاوند نه به یې پټ د نیمې شپې داسې کارونه کول چې خاوند پرې پوښه شو او ډېر زیات یې وجړل. دغه خاوند دی چې مزدورکار او خپلې ښځې سره یې ډېره زیاته مینه لرله. نو دغه ښځې چې خپل خاوند سره داسې کارونه کول چې د شپې به راپاڅېدله او خپل خاوند له به یې دوکه ورکوله چې خاوند یې پرې پوښه شو او ډېر زیات خفه شو او ویې ژړل. دغه سړی چې مزدورکار او مزدورۍ له به لاړلې او د کور خرچه به یې برابروله، ماښام به چې رالې خپل ښځې سره به یې مینه محبت ډېر زیات کوو، خوراک به یې وکړو او د هغې نه بعد به څملاستل. خو دغه ښځې چې موبایل ځان ته چې خاوند به یې کله ښه ویده شو نو دغه موبایل به وټنګېدو، دغه ښځه به راپاڅېدله او د کور میدان ته به راووتله. دغه خاوند یې په یو شپه راپاڅېدلو او چې ویې کتل چې زما ښځه په بیډ کې ما سره نشته دی. دا سلسله یو څو ورځې روانه وه. خاوند یې دا سوچ وکړو په موبایل کې خپل سیم واچوم چې ما ته یې پته ولګي چې دا څوک رینګونه کوي او چا سره زما ښځه رابطه کې ده. دغه خاوند دی چې خپل موبایل او سیم بدل کړو د خپلې ښځې سره، خو د هغې نه بعد خم دغه ښځه راپاڅېدله د شپې به او بهر به راوتله. یو ورځ چې موبایل باندې رینګ رالې او اواز یې وکړو نو ښځه راپاڅېدله د شپې او بهر میدان ته ووتله. خاوند یې خم راپاڅېدلو او بهر ورپسې ووتلو. څه ګوري چې ښځه یې په جاینماز باندې ناسته ده او مونځ کوي او د مونځ نه بعد دواګانې غواړي د خپل خاوند دپاره، د خپل کور دپاره، او دغه سوال کوي چې زما خاوند دې تل زما نه خوشحاله وي او تل دې آباد وي. ډېرې زیاتې دواګانې د خپل کورنۍ دپاره کوي. په دغه کتو سره یې خاوند ډېر زیات وژړل چې ما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده، ځکه چې ما په خپله ښځه باندې داسې غلط شک وکړو او غلط ګمان مې پرې وساتو. نو کتونکو دا واقعه دا سبق موږ له راکوي چې کله هم یو کار په سترګو نه وي لیدلی نو په هغې باندې یقین نه دی پکار. یعنې داسې ډېر خلک شته چې یو کار یې نه وي لیدلی او د هغه بنده په باره کې ډېرې غلطې خبرې کوي او ډېر غلط ګمان ساتي. دغه یو نیکه او پاک دامنه ښځه وه. خاوند ترېنه معافي وغوښتله او هغې نه ورسره زیاته مینه نوره هم شروع کړله.